یو وړوکی ماشوم نوم یې و حمید په هر وخت د کلي په کوڅو کې یوازې ګرځېدو او سترګې به یې تل غمجنې وي. هغه نه مور او نه پلار لرو. څو کاله مخکې پلار ناروغه شو او له دې فاني دنیا نه لاړ. خو لږ وخت وروسته هم مور ناروغه شوه. د غم او د ناروغۍ د وجې هغه وفات شوه. له همهغه ورځې راهیسې حمید د خپل تره په کور کې اوسېدو، خو هلته به هم د مینې او محبت احساس نه و. تره او ترور به یې یوازې ډوډۍ نه بلکې هر څه ورکول، خو د مور او پلار مینې ځای هیڅ څیز نه شو نیولی. د اختر ورځې رانږدې شوې. ټول کلی په خوشحالۍ کې ډوب و. بازارونه له خلکو ډک وو. ماشومان به د نوو جامو، بوټانو او لوبو خبرې کولې. هر کور کې د اختر تیاری روان و. د کلي ماشومان به ډالۍ ډالۍ بازار ته تلل. چا به خپل پلار ته وویل چې ما ته دا جامې واخله، چا به خپلې مور ته وویل چې ما له دا بوټان واخله. خو حمید به یوازې د کلي په یو زوړ دیوال ناست او د نورو ماشومانو خوشحالۍ ته به یې کتل. کله به یې په زړه کې دا ارمان پیدا شو چې کاش زما مور ژوندی وی او کاش زما پلار ژوندی وی. زه به هم نن د نورو ماشومانو په شان خوشحاله وم. خو بیا هم سترګې د اوښکو ډکې شوې. یو ورځ د اختر نه 2 ورځې مخکې حمید بازار ته روان شو. ډېر ګڼه ګوڼه، هر لور ته رنګارنګ جامې، د اختر خوږې لوبې او شور شغرب شروع و. حمید به یوازې دکانونو شیشو ته کتل. د یو دکان مخې ته ودرېد. هلته یې ښکلې شان کپړې ولیدلې او هغه یې په زړه کې وویل چې کاش دا زما وې. خو د هغې څه 1 روپۍ هم نه وه. هغه غلی شو او روان شو. همدې وخت کې یې ولیدل چې یو ماشوم د خپل پلار سره ولاړ دی او په خوشحاله یې خندا کوله. پلار یې ورته آیسکریم واخیسته او بیا یې په غېږ کې پورته کړو. حمید چې هر څه ولیدل زړه هم نور مات شو. ماښام چې کور ته راستون شو، ترور یې ورته په غوسه کې وویل چېرته وې؟ ژر لاړ شه او اوبه راوړه. حمید غلی شو، منګی یې واخیستو او د چینې خواته روان شو. په لاره کې به یې د اختر د خوشحالو غږونه اورېدل، خو د زړه یې یوازې له غمه ډک و. اختر شپه راغله. ټول کلی روښانه، ماشومان، خنداګانې او تکبیرونه غږونه هر ځای اورېدل کېدل. خو حمید به د کور کوڅه کې ناست و او د خپلې مور زوړ څادر یې په لاس کې نیولی و او ژړلې. هغه شپه یې خوب ونه کړو. د خپلې مور خبرې به یادولې. زویه هېڅکله مه خفه کېږه، الله همیشه له یتیمانانو سره وي. د اختر سهار شو. ټول ماشومان نوې جامې واغوستې، چا عطر لګولی و، چا نوې ټوپۍ په سر کړې وې. خو حمید بیا هم هغه زړې جامې راواغېستلې واغوست او د کلي جومات ته روان شو. د اختر لمونځ یې وکړو. کله چې د لمونځ ختم شو، ټول ماشومان له خپلو پلارونو سره کورونو ته روان شول. حمید بیا یوازې د ورورو هدیرې خواته قدمونه واخیستل. د خپل پلار قبر ته ورسېد. هلته کېناست او په ژړا شو. هغې وویل پلاره نن اختر دی، ټول ماشومان خوشحاله دي، خو زه یوازې یم. زه ډېر ستا یاد کوم، کاش ته وې. حمید ډېر وژړل او د قبر خواته یې اوښکې تویېدې. همدې وخت کې یو سپین ږیری سړی هلته راغی. نوم یې حاجي عبدالرحمن و. هغه د کلي مهربان او نیک انسان و. کله چې حمید ولید زړه یې پرې وسېزو. هغه ورو ورو د حمید خواته راغی او ویې ویل زویه ولې ژاړې؟ حمید غلی و. بیا یې ورو ورو وویل نن اختر دی خو زه مور او پلار نه لرم. حاجي عبدالرحمن سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه حمید په غېږ کې ونیو او ورته وویل له نن نه وروسته ته یوازې نه یې، زه به دې د پلار په شان یم. حمید حیران شو. ډېر وخت وروسته یې د پلار غوندې مینه احساس کړه. حاجي صاحب هغه بازار ته بوتلو. لومړی یې ورته نوې جامې واغستې او بیا یې بوټان وله واغستو او د هغې وروسته ورته خواږه ورکړه. حمید چې کله ځان په آیین کې ولید، باور یې نه کېدو چې د هماغه غمجن ماشوم یم. بیا حاجي صاحب هغه یو هوټل ته بوتلو. هلته یې ورته خوندور خوراکونه ورکړه. حمید په هر وخت مسکا کوله. په زړه کې د خوشحالۍ یوه نوې رڼا پیدا شوه. کله چې دوی بېرته کلي ته راغلل، نور ماشومان هم د حمید شاوخوا ته راټول شول. هغوی به وویل حمید هم اوس د اختر نوې جامې لري. حمید لومړی ځل د زړه له کومې وخندل. خو کیسه دلته ختمه نه شوه، بلکې د کلي نور یتیمان ماشومان یې هم راټول کړل. حاجي عبدالرحمن یوازې له حمید سره مرسته ونه کړه او د ټولو ته یې جامې واغستې او د اختر تحفې برابرې کړې. هغې وویل اصل خوشحالي هغه ده چې د بل چا په شونډو مسکا راولي. په همهغه ورځ د کلي ډېرو شتمنو خلکو همدا حالات ولیدل. هغوی فکر وکړو چې دوی به هر کال یوازې د خپلو بچو سره اختر کوو، خو د یتیمانو غم یې نه احساسوو. ورو ورو د کلي خلکو دا عادت جوړ کړو چې کله په هر اختر کې به د غریبانو او یتیمانو سره مرسته کوو. چا به جامې ورکولې،
به پیسې ورکولې. حمید بیا یوازې نه و، هغه به هر وخت د حاج عبدالرحمن تر څنګ ګرځېدو. حاجي صاحب ورته وویل زه تا ته یوه مشوره در کوم. هغو به ویل بیا تعلیم ترلاسه کړه تر څو سبا ته هم د نورو غریبو ماشومانو مرسته وکړې. کلونه تیر شول، حمید لوی شو، تعلیم یې وکړو، یو کامیاب انسان شو، خو دی هېڅکله خپلې یتیمې ورځې هېرې نه کړې. هر اختر کې به د کلي یتیمان ماشومان راټول کړو، هغوی ته به یې جامې ورکولې او خواږه به هم ورکول. حمید ته به خپل زوړ وخت هم یاد شو. یو ورځ یو ماشوم ترې پوښتنه وکړه کاکا ته ولې هر وخت د یتیمانو سره دومره مینه کوې؟ حمید موسکی شو او ویې ویل ځکه زه خپله هم یو وخت یتیم وم او زه پوهیږم چې د یتیم زړه څومره نازک. هغه شپه حمید د خپل پلار قبر ته لاړ. هلته ودرېد او په ارام یې وویل پلاره ته که څه هم له ما سره نه یې، خو ستا دعاګانې زما سره دي. نن زه هڅه کوم چې هیڅ یتیم ماشوم د اختر په ورځ یوازې پاتې نه شي. د اسمان ستوري ځلېدل، یخه هوا چلېده او د حمید په شونډو یوه ارامه موسکا خوره وه. هماغه غمجن ماشوم چې یو وخت به یوازې هدیرې